السلام علیکم ورحمت الله. محترم ساجد خان صاحب دا پوښتنه کړې ده چې هر کله د انسان تقدیر د مخکې نه لیکلی شوی دی، یعنی الله تعالی د شقاوت یا سعادت، نیکبختي یا بدبختي د مخکې نه لیکلې ده، نو بیا ولې الله تعالی د انسان ته عذاب ورکوي؟ نو د ایمان د ارکانو نه یو رکن دا دی چې مسلمان مؤمن به په تقدیر باندې ایمان لري، لکه حدیث کې راغلی دی چې الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان دې ته ویل کېږي چې ته به د ایمان د نور ارکانو په شمول باندې په تقدیر ایمان لري، او تقدیر ویل کېږي د الله تعالی علم ته چې د ټولو کائناتو په باره کې هغه خپل علم راخستی دی او په یو کتاب کې لیکلی دی چې هغې ته لوح محفوظ وایي. او د دغې تقدیر دپاره څلور مرتبې دي. اوله مرتبه دا ده چې العلم، د علم باندې به مؤمن مسلمان داسې ایمان او عقیده لري چې الله تعالی په هر شي باندې علیم او پوه دی، او علم د هغې څه ورسره دی چې کوم مخکې شوي دي، او علم د هغې څه ورسره دی چې کوم راتلونکي زمانه کې کیږي. نو د الله تعالی دپاره داسې نوی علم نه راځي چې مخکې نه الله تعالی ترې ناخبره وي، نعوذ بالله، وروسته پرې پوه شي. او دغه شان الله تعالی باندې هیر هم نه راځي، یعنی چې مخکې نه په یو شي عالم وي او بیا ترې هیر شي. دې کې به د مؤمن دا عقیده وي. د تقدیر باره کې دویمه مرتبه هغه الکتابه، معنا لیکل د دې علم. د الله تعالی چې دا کوم علم دی دا یې راخستی دی او په لوح محفوظ کې لیکلی دی. مؤمن به په دې باندې ایمان او عقیده لري چې الله تعالی خپل علم لیکلی دی. د ټولو هغه شیانو په باره کې چې کوم د قیامت ورځ پورې پیدا کیږي او کیږي، ټول کارونه هر شی د هغه باره کې لیکلی دي. لکه الله تعالی وی الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. آیت نه خبر چې الله تعالی پوهیږي په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې د ځمکه کې دي، دا ټول الله تعالی په یو کتاب کې لیکلي دي، او دا کار په الله تعالی ډیر آسان دی. د تقدیر باره کې دریمه مرتبه دا ده چې المشیئه، مشیعت د الله تعالی ارادې او خوښې ته ویل کېږي. نو مؤمن به په دې عقیده او ایمان باندې وي چې الله تعالی چې هر هغه څه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کېږي، نو دې ته د الله تعالی اراده او مشیت شامل دی. بغیر د الله تعالی د مشیت نه هیڅ شی نه کېږي. ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. څه شی چې الله تعالی وغواړي هغه کېږي، او چې څه ونه غواړي هغه نه کېږي. څلورمه مرتبه د تقدیر باره کې دا ده چې الخلق، پیدایش. مؤمن به په دې عقیده او ایمان لري چې الله تعالی د هر شي خالق دی، که هغه خیر دی او که شر دی، پیدا کوونکی الله تعالی دی. الله وی الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل. الله تعالی د هر شي پیدا کوونکی او د هر شي ذمہوار او ذمہ دار دی. نو دغه څلور مرتبه دا شامل دي هغې څه ته چې هغه کېږي د الله تعالی د طرفه نه، او هغې څه ته هم شامل دي چې د بندګانو طرف نه کېږي، لکه بندګان کم اقوال کوي، کم افعال کوي، یا کم کارونه پرېږدي، نو دا ټول الله تعالی ته معلوم دي، او الله تعالی دغه علم راخستی دی، لیکلي دا کارونه الله تعالی سره به لیکلی شوي دي. او د الله تعالی مشیت او پیدایش دې ته شامل دی. که الله وایي لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. د چا چې خوښه وي ځان دې سم کړي، او ستاسو اراده نه نافذېږي مګر هغه وخت کې نافذېږي چې کله ورته د الله تعالی اراده شامله شي. دغه شان الله تعالی وایي ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. که د الله تعالی خوښه وی نو دې خلکو به یو بل نه وی وژلی، خو لیکن الله تعالی هغه کارونه کوي چې کوم د هغې اراده وکړي. دغه شانې وایي ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون.
که د الله تعالی خوښه وي د خلکو به دا کار نه وی کړی، خو یې پرېږده چې دوی پرېږده او خپل عمل یې پرېږده او هغه څه چې کوم دروغ جوړوي په الله تعالی او رسول باندې. دغه شان الله فرمای والله خلقکم وما تعملون، الله تعالی تاسو هم پیدا کړی سئ او هغه څه چې تاسې کوئ، هغه عملونه چې تاسې کوئ هغه هم پیدا کړي دي. دغه آیاتونو کې د الله تعالی د ارادې ذکر وشه، نو لږ وضاحت به اراده کې وکړو او بیا بېرته راګرځو تقدیر مسئلې ته. د الله تعالی اراده دا دوه قسمه ده، یو ته اراده کونیه قدریه ویل کېږي او بل ته اراده شرعیه طلبیه ویل کېږي. اراده کونیه قدریه دې ته ویل کېږي چې هغه تعلق لري د الله تعالی د دې وینا سره کن فیکون سره، چې یو مخلوق ته یو شي ته ووایي کن موجود شي نو فیکون هغه موجود شي. نو په دې ارادې سره الله تعالی دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي. د دې مخلوقاتو کې ځینې مؤمنان دي ځینې کافر دي، او د الله تعالی دا اراده کونی او قدری اراده چې ده دې کې د مخلوق د پاره دا کار مستحیل دی چې د دې ارادې نه مخالفت وکړي، بلکې د دې ارادې نه هیڅوک مخالفت نشي کولی. دویم قسم اراده هغې ته اراده شرعي او طلبي ویل کېږي. معنی دا چې الله تعالی د خپلو بندګانو نه غواړي چې د هغه عبادت وکړي او د هغه طاعت وکړي، او سره د دغې نه دې بندګانو دپاره خپل اراده او خپل اختیار او خپل کسب د عمل دا یې هم ورته ورکړی دی. نو قدري او کوني اداره کې د بنده دپاره اختیار نه وي، او په شرعي او طلبي اراده کې د بنده دپاره اختیار وي. بنده کولی شي یو کار، بنده اختیار لري چې یو کار ونه کړي، نو د دې د وجې نه انسان کې دا شعور وي، کله دا احساسوي چې دا د یو کار اراده لري، دا یو کار کې مختار دی، دا کار کوي او که نه کوي، او هغه قادر دی په کولو او په پرېښودلو باندې. او دې ته محل د تکلیف، یعنی انسان چې الله مکلف کړی دی نو په همدغه اراده باندې مکلف کړی دی، او د قیامت په ورځ به الله تعالی ته دغه تکلیف د وجې نه پوښتنه کوي چې لما فعلت کذا، دا کار دی ولې کړی دی. نو دا کو وی چې دا الله تعالی ته رماینده لیکلی و ځکه دا ما کړی دی، خو د بنده نه د قیامت په ورځ د هغه د فعل پوښتنه کېږي، د هغه بنده چې کوم کار کړی، نو دې وخت کې بیا بنده سره بل جواب نه، الله تعالی ته ووایي چې ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ای ربه په موږ باندې دا خپله بدبختي غالبه شوې وه او موږ یو ګمراه قوم وو، دا کوم کارونه چې مو کړي دا په خپله اراده باندې کړي دي. نو د دې وجې نه علما وایي چې اراده کونیه او قدریه چې ده دا په مؤمن او کافر دواړو کې راتلی شي، جمع کېدی شي پکې، ځکه الله تعالی اراده کوي د پیدایش، اراده رزق ورکولو کوي، اراده د نفع او نقصان لري بنده ته، او دغه شان اراده لري چې دا بنده دې په پلاني ځای کې شي او دا دې په پلاني ځای کې شي. نو دا په مؤمن او کافر دواړو کې جمع کېدلی شي. او هر چې شرعي او طلبي اراده ده نو هغه په هغې څه باندې بنا ده چې کوم شی الله تعالی خوښ ګڼي د هغې سره محبت کوي، او دغه اراده د الله تعالی په اوامرو شرعیه کې ده چې هغې باندې انسان مکلف کړی دی چې دا کار وکړه دا مه کوه، نو دغې ته اراده شرعي شامله ده. او اراده کونیه قدریه چې ده انسان نشي کولی چې د هغې نه وتښتي، یو طرف ته هم ترې نشي تښتېدلی او نه د الله تعالی مقابله کولی شي. او هر چې اراده شرعیه ده نو الله تعالی په دغه اراده کې انسان ته اختیار ورکړی دی، او دغه ارادې په وجه باندې الله تعالی د انسان سره محاسبه کوي د قیامت په ورځ باندې. نو د دغې وجه نه الله تعالی بنده مکلف کړی دی، او الله تعالی وایي چې وما تشاءون الا یشاء الله، ستاسې اراده کار نه ورکوي مګر په هغې وخت کې چې کله ته د الله تعالی اراده شامله شي.
نو انسان چې کله د یو کار د کولو یا د نه کولو اراده ولري، نو په خپل نفس کې د دې احساس ورته کیږي چې زه د یو شي کولو اراده لرم یا یې نه لرم، او دا احساس هم ورته کیږي چې هیڅوک داسې نشته دی چې هغه راپاڅېږي او دا په دې کار کولو باندې مجبور کی یا د دې کار په پرېښودلو باندې مجبور کی. لکه مثلا یو اوده انسان دی، هغه اذان واورېده، نو که دا مونځ کوي او که نه کوي د خپل اختیار دی، دا د دې اختیار نه څوک نشي ایستلی او دا څوک پې زور نشي کولی چې دا کار وکړه ته دا کار مه کوه، خو د دې سره د الله تعالی د قضا او د قدر نه هم نشي وتلی. لیکن الله تعالی د خپل ارادې سره سره انسان ته اختیار او قدرت ورکړی دی، او په دې باندې دلایل چې انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی دی او قدرت یې ورکړی دی. اول دلیل دا دی، الله تعالی وایي فأتوا حرثکم انا شئتم، راتلل کوئ خپل فصل ته چې ستاسې وی څنګه خوښه وي. خوښه انسان ته سپاره دی. ده الله تعالی انسان ته خپل ښځه مباح کړې ده او دا یو ته ویل دي چې راتګ بیا ستاسې خوښه ده چې په هره لاره او په هره طریقه باندې راتګ کوئ. دغه شان الله تعالی وایي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، که چېرې وی دې منافقانو د غزا او جهاد ته د وتلو اراده کړې وه، نو دوی به له تیاری نیولی و. دوی چې تیاری نه دی نیولی، خو دوی مقصد دا دی چې دا نه ځي که نه، اراده یې ورته نشته دی. دویم دلیل دا دی چې الله تعالی خپل ټول اوامر او نواهی هغه بنده ته متوجه کړي دي. که بالفرض د بنده اختیار او قدرت نه وی، نو بیا د دې اوامرو متوجه کول د انسان ته د هغې جملې نه به راتلی چې د تکلیف بما لا یطاقو، چې د انسان یو شي باندې وس نه رسېږي او ته ورته امر کې، نو دا خو تکلیف بما لا یطاق دی. او تکلیف بما لا یطاق باره کې الله تعالی خپله وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی هیڅ نفس نه دی مکلف کړی مګر د هغه د وس په اندازه باندې. دریم دلیل دا دی چې الله تعالی هغه څوک چې نیکۍ نه کوي، نو د هغې مدح او صفتونه کوي او هغه ته د نیکۍ بدله ورکوي، او څوک چې د هغه مخالفت کوي، نو د هغه بدي بیانوي او هغه ته د بدۍ سزا ورکوي. نو که د بنده په اختیار او اراده باندې دا کار نه کېدلی، نو بیا محسن نیکي کوونکي ته د هغه ثواب ورکول دا به عبث و، او ګناهګار سړي ته به د هغه جزا او عذاب ورکول عبث و، بلکې دا به ظلم و د الله تعالی طرفه، او الله تعالی د ظلم نه منزه او پاک دی. څلورم دلیل دا دی چې الله تعالی پیغمبران ایره ورکوونکي او زیره ورکوونکي رالیږلي دي. الله تعالی وایي رسولا مبشرین او منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، چې د خلکو حجت او دلیل جوړ نشي. نو که د انسان اختیار نه وی او دا کار د هغه په اراده باندې نه واقع کېدلی، نو بیا به د پیغمبرانو لیږل ضرورت نه پیدا شوی. پنځم دلیل دا دی چې هر یو کار کوونکی د کار په وخت کې دا احساس کوي چې دا یو کار کوي، یا چې یو کار پرېږدي هغه احساس دا کوي چې دا په خپل اختیار باندې دا پرېږدي. نو دا انسان په خپل اختیار باندې کینی او پاسي، وځي او ننوځي، سفر کوي او کور ته واپس کېږي، دا په محض خپله اراده باندې دا کار کوي، او هیڅکله دا احساس نه کوي چې یو څوک دا په دې کار باندې مجبوره کوي چې ته وځه د کور نه سفر وکړه یا ته بېرته واپس شه کور ته. نو داسې احساس هم نه کوي، بلکې دې باندې فرق کوي، واقعي فرق چې په مابین د هغې کار کې چې دا کوم کار په خپل اختیار سره کوي، او په مابین د هغې کار کې چې څوک په یو کار باندې دا مجبوره کوي. او دغه شان شریعت هم حکمی فرق کړی دی. نو هغه کوونکی د کار چې هغې باندې چا جبر او اکراه کړي وي، هغه په خپل کار باندې شریعت نه رانیسي. نو د دې وجې نه د ګناهګار دپاره هیڅ دلیل نشته دی د ګناه په کولو کې
د الله تعالی په تقدیر باندې. وجه دا د کله چې دا ګناهګار سړی ګناه کوي نو دا ګناه په خپل اختیار سره کوي او بغیر د دې علم نه کوي، په دې باندې نه دی خبر چې آیا الله تعالی په دې باندې دا ګناه په تقدیر کې لیکلې ده که نه ده. نو چې ته د الله تعالی د تقدیر نه خبر نه یې نو ته څنګه په هغې باندې دلیل نیسې او په خپل اختیار باندې ګناه کوې. الله تعالی وایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ نفس ته دا پته نشته ته به سبا له څه کار کوې. نو څنګه به دلیل نیول صحیح شي په هغه څه باندې چې د هغې علم تا ته نشته دی، ته دې خبر نه چې الله تعالی تا باندې دا ګناه لیکلې ده او که نه ده. او همدغه دلیل الله تعالی په خپل کتاب کې د مشرکانو دپاره باطل کړی دی. الله تعالی وایي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وی دا مشرکان خلک وی زر دی چې وبوي هغه کسان چې مشرکان دي که د الله تعالی خوښه وی نو ما اشرکنا موږ به شرک نه وی کړی، ولا آباؤنا نه به زموږ پلارونه مشرکان وي، ولا حرمنا من شيء نه به موږ د ځان نه څه شی حرام کړی وي. الله تعالی وی کذلک کذب الذین من قبلهم، دغه شان دروغ ویلي هغه کسان چې دوی نه مخکې وو حتی ذاقوا بأسنا، تر دې چې زمونږ عذاب یې وڅکه. نو الله تعالی بیا دوی ته وایي چې پیغمبر ته وایي چې ته ورته ووایه قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ایا تاسو سره څه علم او دلیل شته چې هغه موږ ته راوښیوئ. ان تتبعون الا الظن، دلیل د سره نشته، تاسې روان یاست صرف خپل ګمان پسې. وان انتم الا تخرصون، او نه یاستئ تاسې مګر هسې په توک باندې کارونه کوئ. نو د دې وجې نه هغې ګناهګار ته ویلی کېږي چې هغه په تقدیر باندې دلیل نیسي چې ته ولې د الله تعالی په طاعت باندې اقدام نه کوې، د الله تعالی طاعت ته ولې نه ور مخکې کېږي او هغې باندې داسې دلیل ولې نه نیسي لکه څنګه چې په ګناه باندې نیسي. نو څنګه چې ته د ګناه نه نه یې خبر چې الله تعالی تا باندې لیکل ده که نه ده، ته دغه شانې د طاعت نه هم نه یې خبر، نو ته طاعت ته هم دغه شانې ځان ور وړاندې که. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته خبر ورکړه چې هر انسان باندې د هغه ځای په جنت کې هم لیکلی شوی دی او ځای ورته په اور کې هم لیکلی شوی دی. نو صحابه وویلې افلا نتکل وندع العمل، نو بس په الله تعالی به توکل وکړو چې عمل به بیخي پرېږدو، نو هسې هم په هر چا باندې د هر چا ځای په جنت او اور کې لیکلی شوی دی. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه ته ویل چې نه تاسې عمل مه پرېږدئ، عمل کوئ، معنا هر هغه څوک چې هغه جنتي وي نو هغې ته الله تعالی دغه د جنت طرف ته دا کومه لاره تلل دغه عمل ورته اسانوي، هغې ته به هغه عمل اسان وي. او بد عمله انسان ته بیا د جنت طرف ته د تلو عمل آسان وي. او الله تعالی هم دغه شانې ویلي دي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هر هغه څوک چې د الله تعالی دپاره ورکړه کوي او ځان د ګناهونو او بدیو نه ساتي نو وصدق بالحسنى او په تصدیق یې کړی د اسلام او د جنت فسنيسره لليسرى، موږ به هغه ته د جنت لارې اسانې کړو. او د دوزخیانو مبارک الله وی واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نو هغه څوک چې تکذیب کوي او بخل کوي نو هغه ته به موږ د جنت جهنم لارې اسانې کړو. همدغه شانه هغه ګناهګار چې هغه په تقدیر باندې دلیل نیسي، هغه ته موږ دا ویو یو انسان دی که هغه ته د یو ځای د تلو مثلا څوک جلال آباد ته ځي د کابل نه او هغه ته څوک دوه لارې وښیي چې دا یوه لاره کې ډېر مشکلات دي، تکلیفونه دي او یوه لاره د امن لاره ده، نو دا به په کومه لار باندې ځي دا انسان؟ یعنی که دې انسان دا د بې امنۍ لاره ولټوله دا کوم کې چې مشکلات دي نو ټول خلک بیا د لیونو د جملې نه شماري. هغه ته به وایي تا ته خو د مخکې نه ویلی شوي و که نه چې د یوه لاره کې ضررونه دی، تکلیف دی،
او دا یو لاره د امن د امن په لاره باندې ولنتلی. دغه شانه که یو انسان ته یو دوه قسمه وظیفې پیش کړی شي چې یوه کې ډېر مشکلات دي، کار یې تکلیفي دی، تنخواه یې کمه ده، یوه بله وظیفه ورته پیش کړی شي چې دغه وظیفه چې ده تنخواه یې ډېره ده، کار یې اسان دی، نو سړی په خپل اختیار باندې کومه غوره کوي؟ نو ظاهره ده چې هغه به غوره کوي چې کوم کې تنخواه زیاته ده، تکلیف یې کم دی. نو که سړی په خپل اختیار سره راپاڅېږي او دغه کمزوري وظیفه چې تنخواه یې کمی او کار یې ګراني هغه غوره کړي، نو دا به خلک د لیونو د ډلې نه شماري. وجه دا چې دی په خپل اختیار باندې دغه کمزوری شی غوره که. دغه شانه مؤمن به په دې باندې عقیده او ایمان لري چې شر به الله تعالی ته نه منسوبوي، سره د دې نه چې خالق د شر الله تعالی دی خو منسوبوي به الله تعالی ته نه. ځکه حدیث کې راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم ویلي والشر لیس الیک، شر تا ته نه منسوبیږي الله. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. نو صرف نفس قضا د الله تعالی په دې کې د انسان دپاره همیشه دپاره شر نه وي، بلکې دا د الله تعالی فیصله د هغه د رحمت او حکمت د وجې نه صادره شوې ده، نو همیشه دپاره پکې ځکه شر نه وي د انسان دپاره. یعنی شر د الله تعالی په فیصلو کې نه وي، خو شر د هغې څه په باره کې وي کوم شي په باره کې چې الله تعالی فیصله کړې وه. په مقتضیاتو د قضا د الله تعالی کې به کله ناکله خیر وي او کله شر وي. لکه د دې مثال دا دی، الله تعالی په ځمکه کې مرضونه، فقر، خوف او نور شرونه پیدا کړي دي، خو د دې په پیدا کولو کې ټول شر نه دی، بلکې کله د مؤمن دپاره خیر هم پکې وي. یعنې د دې پیدا کولو کې د یوې وجې نه خیر دی او د یوې وجې نه شر دی. نو الله تعالی وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. دا په وچه او دریابونو کې چې دا فساد راښکاره شوی دی، دا د هغې وجې نه دی چې د انسانانو عملونو د وجې نه دا کار شوی دی، او عاقبت او حکمت په دې کې دا دی لیذیقهم بعض الذی عملوا، چې انسان ته الله تعالی د بعضې عملونو سزا په دنیا کې ورکړي او د دې سزا آخرت ته پاتې نه شي، ځکه د آخرت سزا بیا ډېره سخته ده او ډېر سخت دی اور په نسبت دنیا د عذابونو. دغه شانه بل مثال یې د غلا کوونکي لاس قطع کول یا د زناکار رجم کول، هغه من وجه په دې کې خیر دی او من وجه په دې کې شر دی. مثلا شر په ظاهره کې په دې دی چې غلا کوونکي د غل سړي لاس قطع شه، زنا کوونکي رجم شه، خو خیر په دې کې په دا دی چې دا د دنیا عقوبت دی، معمولی شان عذاب دی، خو د دې عذاب په وجه به الله تعالی دغه نه بچ کړي، د آخرت د عذابونو نه بچ کړي. دغه شانه د بل خیر پکې دا دی چې د خلکو مالونه به محفوظ شي، د خلکو اعراض او عزتونه به محفوظ شي د زنا نه. نو د تقدیر مسله ډیره پراخه او ډیره وسیعه موضوع ده، او په دې کې بحث او ورننوتل په دې کې هم هغه چا دپاره نه دي پکار چې هغه علم نه لري. وجه دا چې بې علمه خلک په دې کې بیا غلط طرف ته ځي او ګمراهي کېږي پکې. نو ډیر بحث په دې کول نه دی پکار. دې باندې علماو کتابونه لیکلي، لکه امام ابن قیم صاحب په دې بسته کتاب لیکلی دی، خو دا ما خلاصه او مختصر بحث راواخیسته. الله دې وکړي چې د ټولو د پوهې سبب وګرځي. والله تعالی اعلم.